اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته د شپږم څپرکي د درسونو لومړۍ برخه ووایم. لومړی دا چې موازي کرښې هغه کرښې دي چې په خپل منځ کې مشترکه نقطه ونه لري او که امتداد ورکړل شي بیا یې هم ونه لري. لکه دغه دوه کرښې په خپل منځ کې موازي کرښې دي، ځکه کومه مشترکه نقطه هم نه لري. که دغسې دغه خطونو ته امتداد ورکړو بیا یې هم په خپل منځ کې کومه مشترکه نقطه شتون نه لري، نو ځکه ویلی شو چې دغه دوه خطونه په خپل منځ کې موازي دي، نو لیکلی شو چې د یو موازي دی د دوه خط سره. ښه، بله خبره ده چې دوه خطونه هغه وخت هم موازي دي چې په یو وخت کې د بل خط سره 90 درجې زاویه جوړه کړي. لکه مثال دلته د یو او د دوه خطونو د ای بي خط سره په یو وخت کې 90 درجې زاویې جوړه کړي، نو ویلی شو چې بیا هم د یو خط موازي دی د دوه خط سره. دریم دا چې دوه خطونه هغه وخت پر یو بل باندې عمود دي چې ترمنځ یې زاویه 90 درجې وي. څو درجې وي؟ 90 درجې وي. ښه، بله خبره دا چې که دوه موازي خطونه په یو وخت کې د یوه خط پر اساس کته شي، نو دلته څلور داخلي او څلور خارجي متبادلې زاویې رامنځته کېږي. لکه مثال 3 او 6 داخلي متبادلې زاویې دي. په یاد ولرئ چې داخلي او خارجي متبادلې زاویې دوه په خپل منځ کې مساوي وي. لکه 3 6 4 5 یا 5 4. همدغه شان خارجي متبادلې زاویې، دا خو داخلي متبادلې زاویې شوې. خارجي متبادلې لکه 2 او 2 او 1 او 8، دا بیا خارجي متبادلې زاویې شوې. نو لیدل کېږي چې که دوه موازي کرښې د یو خط پر اساس کته شي، نو 4 داخلي متبادلې زاویې او 4 خارجي متبادلې زاویې جوړېږي چې 2 په 2 سره مساوي وي. ښه، بله خبره دا چې که د یوه خط پر اساس دوه کرښې داسې کته شي چې ترمنځ یې دوه متبادلې زاویې یو د بل سره مساوي شي، نو دغه کرښې به هم په خپل منځ کې موازي وي. لکه دلته داخلي او خارجي متبادلې زاویې په خپل منځ کې مساوي دي، نو ویلی شو چې دغه دوه کرښې یعنې د D1 او د D2 کرښې په خپل منځ کې موازي دي. یعنې دا د دې برعکس حالت دی. که متبادلې زاویې مساوي وي نو کرښې موازي دي، که کرښې موازي وي نو متبادلې زاویې په خپل منځ کې مساوي دي. ښه، بله خبره دا چې دوه کرښې که د یوه خط پر اساس کته شي، نو دلته 8 متوافقې زاویې رامنځته کېږي. متوافقې زاویې مو تاسو ته تعریف کړي چې هغه زاویې دي چې د قطعې یوې خوا ته پرتې وي، یوه داخلي او بله خارجي وي. متوافقې زاویې هم د متبادلو زاویو په شان یو د بل سره 2 مساوي وي. لکه مثال 2 او 6 4 او 8 1 او 5 3 او 1. بله دا خبره چې که د یوه خط پر اساس دوه کرښې دغسې کته شي چې په هغې کې 2 متوافقې زاویې په خپل منځ کې مساوي شي، نو بیا هم دغه کرښې په خپل منځ کې موازي دي. دا چې دلته
دوه متوافقې زاویې په خپل منځ کې مساوي دي، نو ویلی شو چې دغه دوه کرښې بیا هم په خپل منځ کې موازي دي. بله خبره دا چې که دوه موازي خطونه د یو خط په واسطه کته شي د کاتې یوې خواته داخلي زاویو مجموعه 180 کیږي. په دې معنا چې که دوه کرښې د یوه خط پر اساس کته شي نو دلته د کاتې یوې خواته داخلي زاویو مجموعه څو کیږي؟ په شرط د دې چې دغه کرښې په خپل منځ کې موازي وي 180 درجې. په دې معنا شوه چې که دوه موازي کرښې د یوه خط پر اساس کته شي نو د کاتې یوې خواته داخلي زاویو مجموعه به څو وي؟ 180 درجې وي. بله خبره ده چې د دې برعکس ده. په دې معنا شوه چې که د کاتې پر اساس دوه کرښې کته شوي وي او د کاتې یوې خواته داخلي زاویو مجموعه 180 درجې شي نو دغه کرښې به په خپل منځ کې موازي وي. دا چې دلته د کاتې یوې خواته داخلي زاویو مجموعه یا د متممو زاویو مجموعه 180 درجې ده، نو ویلی شو چې دغه دوه خطونه په خپل منځ کې موازي دي. لومړی برخه د په همدغه ځای بس وي. بیا چې د شپږم څپرکي د درسونو د خلاصې د دوهمې برخې سره زه رېږم. د الله په امان.